ګرانو ملګرو، د انسان د هدایت لپاره احتساب ډیر ضروری دی. که د اعمالو احتساب کیږي نو د هرې غلطۍ نه وروستو د توبې په وسیله بیا په لار کېدل آسان دي. خو که بنده دومره په زړه سنګین شي چې په خپل وجود کې دننه د ضمیر محتسب ووجني نو بیا هدایت ته واپسي ډیره ګرانه شي. بیا بنده فرعون شي یا نمرود چې ځان ته خدای وایي خو په اصل کې په خپله د نفس بندګي کوي. ګرانو ملګرو، انسان له چې الله کوم نعمتونه ورکړي دي په هغې کې اوچت نعمت توبه ده. که هر څومره د کوتاهۍ امکان موجود دی خو د ذات د محتسب د حکم لاندې خپل سر د توبې په درشل ایښودل د الله مغفرت ته اواز کول دي. بیا دا د الله شان دی د خپل تخلیق سره سلوک کوي. خو زمونږ دپاره دا یو خبره پوره ده چې انسان واشبل دی. که ګنده یا آلوده شي نو د قدرت په قانون کې وینځلې کېدی شي. ملګرو، راځئ چې خپل ګناهونه ووینځو او د نورو خلقو د ګناهونو شمیرل پرېږدو. کېدی شي چې د خلقو کوتاهۍ د مغفرت چپو وینځلې وي او زمونږ په تصور لا هغه شان خځلې پرتې وي. استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب. دا یو نظم ستاسو سره شریکوم چې د دې عنوان دی د احساس عدالت. د نظم توري څه په دې ډول دي: توبې وباسم توبهګار نشم، توبې وباسم توبهګار نشم، د ګناهونو نه قلار نشم. اول بل په تندکونه خورم، زه د نصیب د لاس زخمونه خورم، ځان مرور کم غمونه خورم، توبې وباسم قسمونه خورم، خو لا تر اوسه زه په لار نشم او د ګناهونو نه قلار نشم. دویم بند: زړګی مې ډک دی خو ژړلی نشم، په سترګو وینم څه ویلی نشم، دلدل کې ډوب شم راوتلی نشم، او لاره پرته ده خو زه تللی نشم، زه د خپل ځان کله غمخوار نشم، د ګناهونو نه قلار نشم. دریم بند: په خوب اوده ومه یو خوب مې لیدو، د فرش نه عرش ته لاړم پوه نشم، او د خوب تعبیر زما الټه وختو، د عرش نه فرش ته راغلم پوه نشم، چې راګزار شم که ګزار نشم، د ګناهونو نه قلار نشم. څلورم بند: زه د احساس په عدالت کې مجرم، زه د ضمیر په عدالت کې مجرم، او زه د خپل ځان مخې له نشم ورتلی، لکه په ټول انسانیت کې مجرم، خلقه په دار شم که په دار نشم، د ګناهونو نه قلار نشم. پنځم بند: تیاره به نه راځي سحر به وي تل، غم به هم نه راځي اختر به وي تل، او ډیوه کې تیلو ته حاجت د څه دی باتی بلیږي منور به وي تل، ډیوه سلګۍ وهي هوښیار نشم، د ګناهونو نه قلار نشم. شپږم بند: ما وی هغه به وکړم دا به وکړم، زه ټول کارونه د دنیا به وکړم، خو وخت په دې کې رانه تیر شو ابس، چې مخکې دغه دي که هغه وکړم، گفتار خو شومه خو کردار نشم، د ګناهونو نه قلار نشم. اووم بند: لا خو د ژوند لارې اوږدې پرتې دي او زما ماتې حوصلې پرتې دي، دا ګرانې لارې دي نور نشم تللی، دا مې په ژبه بس ګیلې پرتې دي، د ژوند په لارو کې ایثار نشم او د ګناهونو نه قلار نشم. اتم بند: ما ته خو ژوند د شګو بند ښکارېدو، دا راته خوږ لکه د قند ښکارېدو، او ژوند تېرول لکه خوراک د زغم، ما ته دا هسې رنګ په خوند ښکارېدو، او زغم خوړلو ته تیار نشم، د ګناهونو نه قلار نشم. او نهم بند: د توبې تاثیر: زغم بخورم فضله، که راغورځېږم خو پاسم فضله، او دا بار څه له ځان په خپله وژنم،
کمرم په خپل مرګي بمرم فضله بس کا راپاسه اوس تا وار راغلی زه چې چمن ته ځو بهار راغلی زه چې چمن ته ځو بهار راغلی